دې فلم کې موږ ګورو چې یوه جینۍ چانه تښتي او داسې ښکارېږي چې هغه کس دا مړه کوي او بیا موږ ګورو چې هغې پسې یو روبوټ شوی او هغه دا جینۍ مړه کي. بل سین کې موږ یو 3 کسان ګورو چې هغې کې یوه جینۍ هم وي. هغه په بس سټاپ باندې ناسته وي او د چا انتظار کوي او بیا هلته کې یو ګاډی راشي او دا 3 واړه پکې کیني او لاړ شي. دغه 3 کسان هیکران وي او دا بل کس چې کوم راولي هغه یو انډر کور ایجنټ وي. بیا دا ایجنټ په 3 کسانو کې یو کس خپل ګاډي کې کیني او خپل میجر ته ټلیفون وکړي چې دغه کسان زموږ ځای ته ورسېدو او دا اوس محفوظه دي او په دې 3 کسانو کې یو کس هم ما سره وس دی. دې هر څه نه موږ ته داسې معلومیږي چې دا 3 کسان د آرمي په یو غټ میشن باندې وي. بل سین کې موږ یو کلی ګورو، هغې کې یو ښځو خاوند هم وي او بل خوا ته څه ټوریست هم راغلي وي دلته دې کلي ته په چکر باندې. دغه خلکو ته ګاډی خراب شي او دې کلي ته راشي. بل خوا ته هغه ایجنټ هم دې کلي ته راشي او هغه کس ورسره وي کوم چې دې ځان سره راوستی وي. هغه کس په دې کلي کې په ځنګل کې یوه کیمره ولګوي او هغې نه پس واپس هغه ملګرو ته لاړ شي کوم چې په هوټل کې وي. بل سین کې موږ یو جاز ګورو چې هغه دې کلي له پاسه روان وي، هغه کلی چې کوم بار موږ په دې فلم کې ګورو. او د هغه جاز نه یو 4 روبوټ په هوا کې راټوپ کي او لاندې راکوشي. کله چې هغې لاندې راکوشي نو 3 کسان هغه روبوټ خپل کنټرول کې اخیستلو کوشش کوي. په هغه 3 کسانو کې یوه جینۍ خپل ټیم ته ووایي چې په دې 3 روبوټونو کې یو روبوټ بالکل خراب شو او ناکاره دی او دا هم ورته ووایي که دا روبوټ خراب شو او ټکنیکي فالټ پکې راغو نو دا به هلته کې تباهي پیلاو کي. او دا بل کس ورته وایي که دا میشن فیل شو نو موږ به ټول عمر لپاره جیل ته لاړ شو. بل خوا ته هغه خلک موږ په کلي کې ګورو چې راشي خو هغه کلي کې څه خلک بالکل هم نه وي خوشحاله او دغه خلک دا مړه کول ولا وي خو هغه ښځو خاوند راشي او دا بچکي او خپل کور ته یې بوځي. دا خلک دې ځنګل نه وتل غواړي. بیا هغه جینۍ یو ماشوم راولي چې هغه د ځنګل لارو نه خبر وي. بیا دا ماشوم په ځنګل کې ګورو او هلته کې 3 روبوټ هم راشي او هغه کلي ته ننوځي. بیا دوی هلته کې یو روبوټ هم پیدا کړي کوم چې په ځمکه پروت وي. هغه ماشوم چې سر اوچت کړي نو هغه روبوټ एकदम راپاڅېږي او دغه شانتې هغه ماشوم هغه شی راوالي او واپس کلي ته راشي او هغه خلکو ته دا شی ورکړي. بیا دا دهشتګردان وایي چې دغه ټوریست له کلي بل سایډ ته ویسه او په دې کې دا روبوټس هم راننوځي. بل خوا ته هغه روبوټس دا خلک سکین کوي او دا ګوري چې څومره خلکو سره اسلحه ده او څومره همداسې ولاړ دي او دغه شانې د ټوله ډیټا د میجر ته ښکارېږي. دغه شانې دا میجر ګوري چې دې کلي ته څه خلک د بهر نه راغلي دي او اوس دې ته داسې اندازه کېږي چې دا ټول میشن به خراب شي او دغه شانې دې فیصله کوي چې هلته کې موجود دا ټول خلک به دې مړه کړي او بیا دې روبوټس ته کمانډ ورکوي چې دغه خلک مړه کړه او دې هغه هر یو کس شوټ کولو چالو کړي. دغه ټول خلک ویریږي او اوس دې روبوټونو نه پټېږي او ځان بچ کوي. دې کې یو جینۍ خپلو ملګرو ته وایي چې موږ به دلته نه منډه کړو او خپل ګاډي ته به لاړ شو خو هغه کس ورته وایي چې دغه روبوټ ډېرې زیاتې ډزې کوي او که موږ بار ووتو موږ به هم مړه شو. دغه شانې دا روبوټ ډزې کوي او خلک مړه کوي او هلته کې موجود ماشومان هم مړه کوي. خو دې ټوریست کې یو کس دی هغه وایي چې زه بهر ځم او دا خلک بچ کوم خو دې دا نور ملګري دې ته وایي چې دلته کې په ارام کښېنه ولې که ته به لاړې ته به مو لګي. د بار خلک مړه کولو نه پس اوس هغه روبوټس د خلکو کورونو ته هم ځي او هلته کې موجود خلک هم مړه کوي او دغه څومره خلک چې هم دلته مړه کېږي دا د میجر په پرمیشن باندې مړه کوي. هغې نه پس دغه میجر خپل ټیم ته وایي چې روبوټس ته ووایي چې دا ټوریست هم مړه کوي او که دا خلک بهر لاړو نو دوی خلک به ټولې دنیا ته د دې باره کې وایي او دوی به ګرفتار شي. خو دغه جینۍ ورته وایي چې موږ به د ټوریست نه مړه کوو خو بیا هم دوی مجبوره وي او دوی د روبوټس ته اډر ورکړي چې دا خلک مړه کوي. له کلي یو سړی په روبوټ باندې ډزې کوي خو هغه بالکل هم نه مړ کېږي او هغه الټه دې پسې راشي او دا مړه کوي. دې روبوټ باندې د کور نه ډزې کېږي او دغه شانې دا هغه کور ته لاړ شي او هلته کې موجود ټوله ډیټا وګوري او هلته کې موجود ټول خلک هم مړه کړي. هغې نه پس دغه روبوټ ځنګل د طرف ته لاړ شي او موږ چې په پیله فلم کې یو سین کتلی و یو جینۍ منډه وهي هغه سین ته موږ واپس راشو او دغلته کې موږ ته پته لګي چې ټول ټوریست ټول میډیکل سټوډنټان وي او دلته کې څه ریسرچ بارې ته راغلي وي.
بیا دغه شان دي دغه جنۍ خپلو ملګرو ته وایي چې دا خو میډیکل سټوډنټان دي او موږ ته نه دي پکار چې دوی مړه کړو او هلته کې موجود دغه ایجنټ دوی منع کوي. بل خواته هغه ټوریسټو کې څه خلکه بچ شي او هغه د روبوټس نه وتښتېږي او هغې نه یو کس شاته پاتې شوی وي هغه دا روبوټس ونیسي او مړه کړي. د نه پسې دغه خلکه د روبوټس نه پټ شي او جنګل کې دې ځان وکاږي. خو دغه روبوټس ته داسې محسوس کېږي چې هلته خلکه پټ دي. بیا یو کس لاندې په ځمکه کې یو بم ګوري او هغه کس دا بم روکاږي او روبوټس ته یې لړه کړي او دماکه وشي. دغه جنۍ بیا هم د خپل ټیم منع کوي چې داسې نه دي پکار. خو هغه ایجنټ دوی ته وایي چې کله پورې دا ټول کلي خلک مړه شوي نه وي موږ به خپل میشن جاري ساتو. بل خواته موږ ګورو چې دا دوه روبوټونه خپلو کې به جنګ شي او یو بل ولي او دغه جنګ په وجې د دې روبوټس ټیم سره رابطه ختمه شي او هغه میجر دې ټیم ته یو میسج ورکوي چې د دې ټوله ډیټا خپل ځان سره سیف کړي. که دې چېرته مړه هم شو نو موږ څخه خو به دا ډیټا موجود وي. بیا هغه ټیم کې موجوده هغه جنۍ ډېره زیاته خفه وي او د کمرې نه بار وځي او پولیس ته ټلیفون کوي او هر څه ورته ویل ولاوي. خو هغه ایجنټ بهر روځي او هغې پسې شي او بیا هغه په خېټه کې په چاړه ووهي او هغه مړه کړي. بیا هغه ایجنټ راشي او د دوو کسانو ته وایي چې موږ به دلته نه وځو دغه ځای اوس محفوظه نه دی. بیا دا دوه کسان دا ایجنټ نه تپوس کوي چې زموږ هغه بله ملګرې څه شوه خو هغه ورته وایي چې هغه خو دلته نه لاړه او دغه شان دي دغه خلکه هلته نه د وتلو کوشش کوي او ټول خپل سامانونه راوالي او هلته نه لاړ شي او څنګه چې دوی دلته نه وځي هغه کور کې بم والوځېږي. او بل سین کې موږ ګورو چې هغه کلي نه خلکه تښتېږي او دغه روبوټ نه ځان وکاږي خو هغه روبوټس هلته راشي او په دغه خلکو باندې اټیک وکړي. بل خواته موږ ګورو چې دغه ټیم یو نوي بلډینګ ته راشي او هلته کې خپل سیټ اپ ولګوي او دا هم وایي چې په دریو کې یو روبوټ زموږ مړ شوی دی او په دوه کې یو بل چې دی هغې بیټرۍ ختمېدو والا ده او دې کې بلې بیټرۍ لګولو لپاره به هغه ایجنټ ځنګل ته ځي. خو هغه ایجنټ دې ته وایي که ما نه تلو نه پهله تاسو وتښتېږئ نو ستاسو ټول خاندان به زه مړ کړم او دمکي ورته ورکړي. بیا هغه ایجنټ راشي او هغه روبوټ ته نوې بیټرۍ ولګوي او هغه خلک دغه روبوټس نه تښتي او بیا هلته کې یو جنۍ دې کې مړه شي. د دې په وجه دغه ټول ټیم ډېر زیات خفه شي. بیا ورته یو کس دې ماشوم ته وایي چې دغه خلکه د کلي یو سیف ځای ته بوځه او موږ به دغه روبوټس تباه کولو کوشش کوو. خو د دې قسمت ډېر زیات خرابې ولې چې هلته کې موجود یو روبوټ دی وګوري. دې نه پهله چې دا روبوټ انسانان مړه کړي یو روبوټ بل هم راشي. دا هماغه روبوټ وي کوم چې په فلم کې موږ کتلی و راړه شوی و او خراب شوی و او دې روبوټ کار نه کولو په فلم کې او دې کې دننه سیسټم خراب شوی و چې دې ته به ویلو چې انسانان مړه کړه نو دې به انسانان بچ کولو او بیا دا خپل روبوټونه مړه کوي کوم چې انسانان مړه کولو او داسې موږ ګورو چې دوه روبوټونه ختم شو او یو روبوټ پاتې شوی دی کوم چې انسانانو خلاف دی او دا بل روبوټ انسانان بچ کوي. او سر بیا د دې جګړې په وجه د دې دواړو د روبوټ سره ختم شوی دی. هغه میجر ډېر زیات غوسه وي او دې ټیم ته وایي چې څه په طریقه باندې دوی دواړو سره کانټیکټ وکړه او د جنګ نه یې بچ کړي. بل خواته موږ هغه ایجنټ ګورو چې ځنګل ته راشي او خلکو کې دوه کسان په خپه باندې ولي. هغه هلته کې موجوده یو بم دی راوالي او هغه ایجنټ ته یې ورولي او هغه پکې والوځي خو هغه ایجنټ بیا هم راپاڅېږي او روبوټ خواته ور روان شي. بیا هغه د روبوټ خواته لاړ شي او هغې سره یو تمانچه وي او له هغې په مدد باندې هغه روبوټ ناکاره کړي او بند کړي. خو هغه یو روبوټس هغې ته ووایي چې د انسانانو زندګي د موږ نه ډېره زیاته قیمتي ده او دې سره هلته کې یو ډېره زیاته غټه دماکه وشي او میجر داسې محسوس کړي چې هلته کې هر یو شی ختم شو هغه انسانان هم او هغه ټول روبوټس ختم او تباه شو او دغه شانتې هغه میجر هغه علاقه کې یو غټه دماکه وکړي کوم کې چې هغه ټیم ناست او هغه هیکران وو. بیا هغه کرنل ته یو فون راشي او هغې ته ووایي چې دې علاقه کې چې څومره تباهي شوه هغه د ستا د وجې وشوه ولې چې تا هلته تجربې کولې او هغه کرنل ډېر زیات ویریږي او دې سره زموږ فلم ختم شي.